السلام علیکم زما ګران خواږه ملګرو دوستانو چېرته چې وئ ښاد او آباد اوسئ. نن مهم په یو خو الله دې هغه درجات بلند کړي شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب، بل د افغانستان کې دغه باندې غونډه او کې څه ویل شوي دي، او دریم د کم امن چې کم یا ډزبندي ده د پاک افغان قبایلو جرګو نه پس په دې څه دي، خو خاص کر زما په علاقه کې نه، زما ابایي علاقه کې هنګو کې افسوسناک صورتحال، یعنی ټول جنوبي اضلاع والا، خو خاص کر زما په علاقه کې او زما په کلي کې نن شپږ کسان تر خګرو د لاسه او دغه نښتو د لاسه مړه شوي دي دروړي بنډه کې. نو هغه به هم تاسو سره زه نن دا واقعات وایم او دا مخکې سره روان دي، نو دا لازمي واورئ. اول به زه وایم چې دا دوړي بنډه به یې راشم، زما د مولانا ادریس او د افغانستان په حوالې سره وایم چې دا دوړي بنډه چې کوم یادېږي دا زما د کاهي یونین کونسل دی چې کوم زما کلی دی، دې سره جوخت یعنی ورکزی ایجنسي بیا سټارټ کیږي، خو زرګري کې ترخګر بیا هغه شان طالبنایزیشن او دغه کړي په دغه باندې فورسز مقابله شروع شوي دي هلته کې. بیا نو په هغه کې ماټر ګولې چې کوم اورېدلي دي، نو هلته پمپ ورته وایي، پهله یو مټر ګوله راغلي ده کې یو کس هغه شوی دی، نو خلک راجمع شوي دي چې هغه وکړي، نو بله مټر ګوله هم پرې راغلي ده، یعنې 3-4 مټر ګولې فایر شوي دي ترخګرو طرف نه. نو هغه کې 6 کسان شاید شوي دي، الله دې هغو درجات هم بلند کړي. او خو ترخګرو مکمل یعنی جنوبي اضلاع په لاس کې اخیستې ده. زه تلمه، ما ته هم مورجانې ډېر وې چې مه راځه، په لاره باندې ډېر مشکلات دي، ډېر هغه دي، او بیا موږ ټارګېټډ هم وو. نو خیر مور پلار دعا سړي سره چا سره وي، نو هغه یا یارانو دوستانو، نو په هغه باندې موږ آباد وو. خو بهرحال دومره صورتحال خراب شوی دی په خیبر پښتونخوا کې چې په رڼا ورځ هم کېږي او ماښام نه پس خو دا جنوبي اضلاع کې څوک روډونو مې نشي راوتی، یعنې قبضه په هغو لاس کې. نو دغه د حکومتي چارواکو دپاره هم او دا د سکیورټي ادارو دپاره ډېر لوی چیلنجز خبره ده او ډېر افسوسناک خبره ده، او په دې باندې چې څومره هم ویناګانې وشي کمې دي. خو بل طرف ته زموږ بده مرغه د صوبې صورتحال او د صوبې سیاست هم د دې له وجې قصوروار ګڼلی کېږي چې دې طرف ته توجه نشته. بالکل لکه دې طرف ته زه وایم چې بس یوازې هغه پرېښي دي، خو صورتحال ډېر سنګین صورتحال روان دی. دې سره سره افغانستان کې یعنې شیخ الحدیث صاحب باندې تاسو ته لږ دا ویډیو ښیم هم، په هلته کې غونډه وشوه او هلته تعزیاتي ریفرنس ورته ویلی کېږي، یعنې یو افسوسناک هغه وشوه. په دې باندې ډېر درنښوالي سره د پاکستان علماو او د حوالې سره، بیا خاص کر د شیخ الحدیث په حوالې سره هغې، ولې چې هلته ډېر شاګردان دي په دې وخت کې د افغانستان کې هم، او بیا دغه امن و امان د پاکستان دغه روغو، بیا خپله کې علما کرام جدوجهد. تاسو ته به یاد شي چې ما په دې باندې یو هفته نه بلکې هفتې نه زیات کېږي چې ما ویډیو کړې ده، اوس ما ذهن نه وځي چې تاسو مې شیر کړې وې، په یوټیوب باندې موجود ده چې ما ویلي چې صورتحال کم طرف ته روان دی چې علما به اوس ټارګېټ کېږي. وجه دا ده چې علما کرام پاکستان افغانستان د یووالي او دغه متحدو کوشش روان کړی دی او غونډې روانې کړي دي او په دې باندې پریشر ډیولپ کړی دی، نو درېمګړه به دې نه فایده اوچتوي. نو تاسو اوس ګورئ چې دا ټارګېټ کیلینګ چې کم دی، دا درېمګړی چې کم دی باقاعده توګه هغه دغه اوس لاس وکړي، دا افغانستان کې هغه هم شورا کې، یعنې شورا ورته یا غونډه ورته عقیده تسلیم کا چې بار بار دغه موږ ویو چې دا درېمګړی کم دی موږ منځ کې دا وبسل پکار دي، نو دا به هر څه سم شي. یقینا چې ډېر افسوسناک واقعات روان شوي دي. همدغه شانتې د افغانستان علماو هم هغو غوښتنه وکړه چې هغو ته سیکورټي زیاته کړی شي، پاکستان هم. یقینا چې دغه علما ولې ټارګېټ کېږي، دا په دې وجه کېږي چې موږ چونکې اسلامي، بیا هغه نه پس موږ جذبات زموږ هغه زیات چې کم هغه دی هغه دیني دی، نو دا اوس تفرقات خپل منځ کې دغه نښته د جهاد پورې رسوي.
خو ښه خبره پکې دا هم شوې ده چې قبایلو جرګو ترمنځ پاکستان دغه حکمران تسلیم کا چې دغه ډزبندي او قایمه ده او دغه به قایم وي او مخکې ته خبرې هم په دې باندې روانې شوې دي. الله دې وکړي چې دا زر روغه وشي، چې دا د درمګړې پته هم ولګي او دغه څیز ویسار شي او به دې سره د خلکو یو شمېر مسایل هم ګیر دي. نو نن دغه افسوسناک خبرونه هم وو او خاص کر زما د کلي په حوالې سره. نو بس تاسو هم دعا کوئ، تاسو هم دعاګانې راته کوئ، الله دې خیر وکړي. خو حالات پاکستان کې د تخګرو په حوالې سره خاص کر پښتونخوا جنوبي اضلاع ټارګټ تابیا. نو الله دې وکړي خیر چې دا زر ته زره دا معامله حل شي.